السلام ورحمت الله. صدر سوال دا دی چې دا څلور مذاهب څنګه چللی. محترم ورونو، مذهب وی لارې ته، طریقې ته وی، او زمونږ طریقه او مذهب چې دی هغه اسلام دی. اسلام کې دننه په کور کې کورکي نشته دی چې ته په اسلام کې دننه نور مذهبونه راوکاږي. یو مذهب دی، یوه لاره ده. نبی صلی الله علیه وسلم الله را لېږلی دی، د هغه اتباع په ټولو مسلمانانو باندې فرض ده. د هغه د بعثت نه ونیسه تر د آخرنۍ د قیامت پورې په ټولو انسانانو باندې د هغه اتباع فرض ده. نو بل څوک داسې نه دی راغلی محترم ورونو چې الله هغه ته اجازه ورکړي چې ته په اسلام کې کور کې کورکي جوړ کړه. څلور مذهبه څه؟ څلورې ډلې محترم ورونو. شافیان چې دي دا پخوا وختونو کې اوس هم کتابو کې لیکلي وي، د حنفیانو پسې مونځ نه کېږي، هغوی به ویل دوی سره نکاح نه کېږي. ښه د څلور واړه وایي سیم دي، څنګه سي دي؟ دا خو زما عقل په دې خبره باندې چېرته هم خلاص نه شو چې دا څنګه. السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتو. د شیخ عزت الله دا یو څو خبرې کړې دي چې زمونږ مذهب اسلام دی او بل مذهب نشته دی، او بیا په خپله مثال هم پیش کړی دی چې یاره مذهب وی لارې ته. نو دا خبره خو موږ هم کوو، خو دا لار او منزل نه پېژنئ تاسو. نو موږ ځکه تاسو ته وایو چې تاسو لږ دومره سوچ وکئ، په لاره باندې انسان ځي منزل ته ځان رسوي. موږ وایو چې مذهب په معنا د لارې سره دی، موږ په دې لاره باندې ځو، منزل زموږ قرآن او حدیث دی، الله او رسول دی، موږ په الله او رسول ته ځان رسوو. نو دا خو ستا د دې خبرې جواب شو چې یاره زموږ مذهب اسلام دی. نو مذهب په معنا د رای سره دی. ښه تاسو د محدثینو کتابونه وګورئ، هلکه وایي دی کې د پلانکي دا مذهب دی، د پلانکي دا مذهب دی، مطلب د رای دغه ده. د صحابه کرامو نه هم الحمدلله دا موږ ثابتولی شو چې د هر یو مسله کې به د صحابي خپل رای ونوي، دا د مذهب دی. نو مذهب په معنا د رای سره او منزل زمونږ الله او رسول دی، موږ به د مذهب باندې ځان رسوو الله او رسول ته. کېدلی شي ګوره، امام شافعي وایي چې چا ښځې ته لاس وروړ او داسې مات دی. امام ابو حنیفه او دا نور وایي چې نه دی ماته، مات دی هم صحیح شو او نه دی مات هم صحیح شو. عجیبه خبر ده. ښه امام شافعي احمد مالک وایي چې ذکر ته د شرمګاه ته لاس وروړ او داس دی مات دی، او دا نور ابو حنیفه وایي چې نه دی ماته، مات دی هم صحیح شو او نه دی مات هم صحیح شو. دا خو نعوذ بالله محترم ورونو د لیونیو خبرې دي. زمونږ نبي صلی الله علیه وسلم داسې خبرې کوي چې مات دی هم صحیح شو او نه دی مات هم صحیح شو. دویمه خبره دا وکړه، وایي ما ته پته نه لګي چې دا څنګه حق دی، څلور واړه حق دی، او دا خو نه کېږي چې په حق دی څلور واړه دی حق او عمل پې نه کې. نو د حق منلو دپاره دا ضروري نه چې ته پې عمل وکړي، چې صرف ته حق ومنې بس دا درله کافي دی. عمل پې درته ضرورت نشته دی. په دې نشته چې ته ټول دینونه موږ ټول دینونه حق ګڼو که نه ګڼو. 1,24,000 انبیاء کرام کم و بیش راغلي دي، موږ ټول حق ګڼو، خو عمل موږ په خپل دین باندې کوو. نو بیا دلته هغه اعتراض کوي چې یاره هلته خو ناسخ او منسوخ خبره ده چې ګوره هغه نور مذهبونه منسوخ شوي دي او دا ناسخ ده. موږ ورته وایو هلته د ناسخ منسوخ خبره ده، دلته د راجح او د مرجوح خبره ده. موږ له څه ښکاري؟ موږ وایو چې دغه موږ له د خپل مذهب څه ښکاري؟ راجح ښکاري. بیا دا وایي چې یو امام وایي چې مسه کول د ذکرو سره نور امامان وایي چې 14 ماتېږي، امام صاحب وایي چې نه ماتېږي. حالانکه ستا غیر مقلدینو هم دغه ستا شیخ امین الله هم د امام صاحب قول غوره کړی دی چې په مسه کولو د ذکر سره 14 نه ماتېږي. نو هر یو امامانو سره خپل خپل دلایل دي که نه؟ هر یو مجتهدین دي، څلور واړه امامان مجتهدین دي. نو مجتهد چې خطا شي بیا هم الله اجر ورکوي، خو ستا غوندې مولا چې خطا شي جهنم له ځان هم غورځوي او خپل ځان هم خلک هم غورځوي ځان ته. ولې د مجتهد دپاره حدیث د بخاري د اذا حکم الحاکم فاجتهد فاصاب فله اجران. کله چې مجتهد فیصله وکړي او صحیح فیصله وکړي الله دوه اجر ورکوي. و اذا حکم الحاکم، کله چې دا فیصله وکړي او دا پکې خطا شي فله اجر واحد، بیا هم یو اجر الله ورکوي. نو د مجتهدین هغه خو مجتهدین او هغه سره خو د هر یو مسلې دپاره ته دلیل وګوره چې دلیل شته او که نه شته. یو کس کوس په څلور مزو کې یو راونیسي، یو یې راټینګ کړه، هغه نه به د دین ډېره حصه پاتې کېږي. زه تاسو ته مثال درکوم. محترم ورونو مثال وخورئ چې 4 لکه حدیث دي، دا 4 لکه تقسیم که په 4 باندې یو لکه حدیث شو. نو مثال ته چې یو مذهب پسې لاړې نو ته صرف 1 لکه حدیثو باندې به عمل کوې، 3 لکه تا نه پاتې دي. موږ وایو چې راځئ په دې 4 لکو باندې عمل وکړئ. نو کومه خبره د حق ته ډېره نږدې ده محترم ورونو. بیا دا وایي چې 4 لکه حدیث دي،
په یو لکه حدیث باندې احناف عمل کوي، په یو لکه حدیث باندې شوافی کوي. دا اوس هغه د علم دی، دا اوس خپل جهالت خلکو ته خي. الکه نبی له سلام نه دی ویلي چې په حدیث عمل وکړه، نبی له سلام ویلي زما په سنت عمل وکړي. تاسو دومره نه پوهیږئ چې حدیث او سنت تاسو نه پیژنئ. یو سیس به حدیث وی سنت باندې ته عمل نشي کولای، په ټول حدیثونو باندې څوک عمل نشي کولای. رونو مسلمانانو یاد ساتئ، عمل به بس کیږي، عمل به په سنت باندې کیږي. علیکم بسنتی و سنت الخلفاء الراشدین المهدیین. تاسو زما او زما د صحابه کرامو په سنت عمل وکړئ. نبی له سلام دا سینه دی ویل چې علیکم بحدیث، زما په حدیث عمل وکړئ. نو که څلور لکه حدیث یو که پنځه لکه دي چې هر څومره دي په دې کې چې کم سنت ثابت شي موږ په دې باندې عمل کوو او الحمدلله څلور واړه مذاهب یې کوي. ګوره اوس مثال صاحب درکوم، امام صاحب مذهب کې دا امام صاحب په مذهب چې ډېرې مسلې په حدیثو کې ثابت دي، عمل پې نه کوي. لکه وري زموږ په مذهب کې نشته، په حدیثو کې صحیح ثابت دي. لکه جنازې مانځه کې د اول تکبیر نه وروسته به سورت فاتحه وایي، دا 15 روایتونو کې نقل ده. او خلک سبحانک اللهم وایي، او سبحانه په یو حدیث کې هم نشته دی. په دغه کې په وتر مانځه کې اللهم انا نستعینک دا وایي، دا په هېڅ حدیث صحیح کې نه ده نقله. او اللهم اهدني فیمن هدیت دا په صحیح حدیث کې نقل هغه نه وایي. وتر مونځ یو رکعت 3 5 و 9 دا ټول نقل دی. دوی د دریو نه علاوه نور یوم نه مني. بیا دا وایي چې په فقه کې ډېرې مسلې داسې راغلي دي چې هغه د حدیث نه خلاف دي. ته د فقه یو مفتابهي مسله وښیوه، مفتابهي مسله چې هغه د قرآن او د حدیث نه مخالف راغلی. موږ ټول عمر الحمدلله دی غیر مقلدین ته چیلنجونه ورکړي دي، غیر مقلدین ته موږ دا چیلنجونه ورکړي دي چې تاسو یو مسله داسې وښیوئ چې هغه د قرآن او د حدیث نه خلاف راغلی وي. الحمدلله دا خو هغه عوامو له دوکه ورکول دي، صرف عوام دوکه کوي. دا بیا وایي د امام صاحب وایي د فقه په باره کې اعتراض کوي چې 800 کاله مخکې 800 کاله وروسته وایي د فقه لیکلی شوی. دا دونه دروغجن دی. شیخ عزت الله صاحب محترمه دونه دروغ مه وایه. ته به امام محمد رحمت الله علیه پیژنې. امام محمد رحمت الله علیه څوک دی؟ د امام صاحب شاګرد دی. او دا ټول چې زموږ څومره کتابونه دي د بنیاد ګرځېدلی دی. د امام صاحب د شاګردانو اول امام محمد رحمت الله علیه ټول کتابونه لیکلي دي. کاغه جامع الصغیر دی، جامع الکبیر دی، سیر الصغیر، سیر کبیر، دغه شاندګي څومره کتابونه چې زمونږ دي ټول کتاب الاثار دا حدیثو کتاب دا ټول الحمدلله دا د خیر القرون دي. زمونږ معنی الاثار امام طحاوی رحمت الله علیه چې لیکلي دا په کم کې په 229 کې پیدا شوی دی. د امام ابو داود رحمت الله علیه د منصب سړی دی. دا خیر القرون د زمانه خلکو دا فقه لیکلی دا. ته څنګه دروغ وایې چې 800 کاله وروسته دا لیکلی شوی ده؟ دا خلک در پورې خان دي چې تاسو وایئ چې هلکه دا خو مولا شیخ دی. هلکه شیخ هم دومره شیخ داسې دروغ خو شیخ نه وایي چې دا کوم ته وایې چې 800 کاله وروسته فقه لیکلی شوی ده. ته خو یو کتاب حواله ورکړه. تا خو دا څومره خبرې چې وکړلې، دا شپږ ته لس خبرې دې وکړلې، په دې کې یو خبره هم ستا خپله نشته. ټولې خبرې ستا خپلې دي، یو دلیل دې پې پیش نه کو، یو دلیل تا پیش نه کو چې هلکه دا چې کوم تا دلایل کې پیش کو چې دعای قنوت په حدیث کې نشته دی او سبحانك اللهم په حدیث کې نشته دی. راځه چې درته وښیو کنه مناظره پکې راغزه د میدان چې نبی علیہ السلام مشروع ده څنګه کوله او نبی علیہ السلام دعای قنوت به ویلو چې دا شته او که نشته دی. نو الحمدلله موږ سره پاره مسله باندې دلایل سره او داسې هغه عوامو له څه کوي دوکې ورکوي.